چې استاز او عالم دا به رحمدلی ګوره شیخ څومره رحمدلی انسان دی او دا صرف دې کتاب کې نه د شیخ رحم الله اکثر کتابونه چې ګوري هغه دا وایي طالب علم ته او څوک چې دا کتاب لولي وایي ځان پوه که په دې خبره باندې الله دې په تا رحم وکړي دلیل دی په دې باندې چې هغه ډېر مشفق انسان او ډېر رحیم انسان او استاز له پکار دی چې پاکې د رحمت تا صفت او پاکې د شفقت تا صفت او زموږ په دې ملکونو کې دا قاریان ماریان چې اکثر دا وهل او ګړز ګړوز او په مخه یعنی بس هغوی داسې د بعضو افراد کړی د بعضو تفرید کړی دا مسله یې د ساتي بنیادي په باب د درس او تدریس کې وهل طالب علم له ورکول او سزا ورکول د جایز دي او د هغې خپل آداب دي او شروط دي یو ادب پای کې دا دی چې داسې وهل به نه کې چې ماشوم زخمی شي او د هغه بدن ته نقصان ورسي دویم شرط پکې دا دی چې دا به همیشه ستا طریقه نه وي چې همیشه ته دغه وال ټکول کې او دریم په دې وهلو کې به ته خپل شخصي انتقام نه اخلي د چا نه چې زه پې زړه یې خو راشه وهم یې ځکه چې د پلار سره زما نه لګي او د ده د عقیدې سره د بل مسلک والی ځکه زه وهم غربو نه مقصد و په کې ادب ورکولي وهل شتي جایز دي چې کله ورته ضرورت پېښ شي یو او دویم داسې وهل چې طالب ته نقصان نه رسوي او نه دې درجې ته رسوي چې د هغه زړه تور شي د علم نه اکثر زمونږ ما په دې قاریانو کې دا بیماري لیدلې زموږ په دې ملکونو کې هغوی بس د دې وهلو ټکولو نه یو دین او مذهب یې ته جوړ کړی بس دقه د هغوی چوکه ورسره 40 ګنټې ورسره چوکه په لاس کې او چې معمولي خطا کېږي وهه 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 یا طالب علم داسې سخت کړي چې په هغه باندې بیا وهل د سره اثر نه کوي او یا د دې علم نه یې له منډه وشړي هغه بیا وتښتي وي نه قرآن وي نه دین وي نه حدیث وي بعضو له منډه دا ویلي چې وهل ټکول د سره شتي نه او بلکل چې دا طالب سره ظلم دی او د سره به وله لاس نه وړي نه شریعت کې ثابت دي سزا ورکول خو چې د هغې خپل آداب او شروط دي نو استاز به رحمدلی استاز به رحمدلی او هر کله چې عالم رحمدلی او استاز مشفقي نو د ده خبره هغه اثر کوي او د ده په خبره کې برکت وي ځکه چې شاګرد پوهېږي چې د استاز په ما باندې مین دی زما سره محبت دی الله خپل پیغمبر ته وایي ګوره الله پیغمبر ته وایي ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك ای پیغمبره که چېرته ته سخت زړه والا سړی وې که نه او اخلاق دې سخت وې دا صحابه کرام به ستا د خوا او شا نه تښتېدلی وې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرمدیله و رحیم او کریم انسان و نو استاز له پکار چې هغه مشفق حدیث د معاویه رضی الله عنه مشهور حدیث ته محسوس و پیري بیان کړی هم دې ملګرو ته کله چې هغه مانځه کې هغه اپرنجی وکړو یو کس او الحمدلله وی هغه له جواب ورکړو او صحابه کرام ویرو چې ته مانځه کې ولې جواب ورکړو نو هغه وایي زه ناست وم او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مانځه نه بعد راغی او زه سخت یره کې وم چې ګوره ما ته به څه وایي وی راغی په ما یې لاس کېښوی ما ته وی چې معاویه په دې مانځه کې څوک دا خبرې نه کوي دا بارایي خبرې په مانځه کې دننه نه کوي نو بیا یې دا ووایي وی په هغه ذات مې د قسم وي د چا په لاس کې چې زما ساده ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان استاز وی نه دی لیدلی چېرته داسې په داسې ښایسته طریقې سره هغه پوه کړو هغه بانډچي راغی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې په ولاړه میچازې وکړې صحابه کرام ورپاسېدو غوسه شو ورته او دا دې څه وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تظلمو پرېږدئ اوس پې دا میچازې مه پرې کوئ تاسو د نور نقصان ورکوئ بیا پسې ورغی ورته وي جوماتونه دې دپاره نه دي جوماتونه کې څوک میچازې کوي نو هغه دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم متاثره شو چې بیا دا دعا وکړه یا الله ما وبخه او محمد صلی الله علیه وسلم وبخه او په دې صحابه کرامو کې یو مه بخه دومره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اخلاقو د استاز هغه شفقت په هغه باندې اثر وکړو او ځوان چې راغی وی رسول الله زنا کومه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره کېنه اوس که زموږ خوا د راشي څوک راته وایي چې زنا کوم مله اجازت راکړه موږ به واله ټکولی چې بدتمیزه او بېدینه دا ستا طریقه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره کېنو وی د خپلې خور دپاره غواړي وی نه وی د ترور دپاره غواړي وی نه وی د مور دپاره غواړي وی نه وی د بل دپاره یې څنګه غواړي
نو هغه کس وایي زه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله راتلمه نو سخت شوق مې و زینا ته او چې تلمه نو په دنیا کې که زما یو شی بدي شو نو هغه زینا مې بدي شوه. ښایسته اخلاق او شفقت او مهرباني هغه دومره متاثره کو. نو استاذ به صحیح، استاذ به نرم زړه والی، استاذ به د شاګردانو سره محبت کې د هغوی حال احوال به تپوسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به چې کوم صحابي به یو څو پیرې به یې ولید په جومات کې ملګري به یې پسې ولېږل تاسو راشئ تپوس وکړئ فلانی کوم ځای کې دی. او داسې موږ باندې داسې اوقات تېر شوي دي، په تاسو تېر شوي دي کله چې موږ سکول کې سبق وایو یا په مدرسو کې یا په یونیورسټیانو کې، نو د هغه استاد سره به زموږ طبیعت ډېر لګېدو چې هغه به مهربانه و، هغه سره به زموږ طبیعت لګېد، د هغه پیریډ ته د هغه درس ته د هغه بیان ته به خوشحالېدو. او چې کوم به سخت زړه واله او سزاګانې به یې ډېرې ورکولې او په مخه به یې چغې والې او په مخه به والټه کول د هغه نه به ټول تنګېدو، د هغه نه به چا فایده ډېره نه اخیسته. دا مې هلته فایده ذکر کړه چې شیخ رحمه الله ته وایي اعلم رحمک الله، ځان پوه که په دې باندې الله دې په تا باندې رحم وکړي.